السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې بیا تاسو ته ستاسو د کومنټو جوابونه درکمه. په دغه ویډیو کې ما لس نور کومنټونه راوځي کړي دي په کوم کې تاسو لماچ مختلفې پوښتنې کړې وي. نو ان شاء الله په دغه ویډیو کې به تاسو ته د هغه ټولو کومنټو جوابونه درکمه. او هو دوستانو زه خپل کوشش کوم چې ټولو ته جواب ورکم، د ټولو کومنټو ته جواب ورکم. نو ما خپل اوس کومنټونه کتل، نو مال زه باغ زوري کومنټونه را جلا کم، په هغه باندې تاسو ته ویډیو جوړ کم. نو زیاتره کسانو ډیر غلط کومنټونه هم کړي ول چې ما ته دونه واره کومنټ وکړي، په دغه ویډیو می کومنټ وکړي ته موږ ته جواب نه راکړي دی. نو ډیر غلط کومنټونه هم کړي ول. نو دوستانو ګوره ما ستیر ویډیو جوړ کړله، په هغه باندې تر 800 زیات کومنټونه سیو. نو زه خو ټول ته په یو جواب نسم ورکولای. نو ان شاء الله دوستانو زه خپل کوشش کوم لدی به په هفته کې 2 داس ویډیو جوړوم چې زه به تاسو کومنټونه راوځي کوم. په زړه ویډیوګانې تاسو کوم کومنټونه کړي او په نوې ویډیوګانې تاسو کوم کومنټونه کړي هغه به ټول راوځي کوم او تاسو به هر هفته ان شاء الله 2 دانې داسې ویډیوګانې جوړوم. نو ویډیو تاسو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. تاسو دوستانو ویډیو نه شیروي، ویډیو لازمي در سره شیر کړئ تر څو نور هم له دغه طریقو چې فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دا یو خبره بیا هم درته کوم، ګور د کوم ویډیوګانې چې موږ تاسو ته جوړو دا ریکارډ کوو بیا ایډیټ کوو، نو په دې باندې هم ډیر وخت لګیږي. دغه ویډیوګانې موږ تاسو ته په ډیر مهنت سره جوړو. نو تاسو کوشش کوئ ویډیو خامخا در سره شیروئ. نو اوس راځو اوله پوښتنه AK سلمان کړې ده. AK سلمان وایي سر زما په واتس اپ کې د وایس میسج بټن کار نه کوي، وایس میسج نه لیږل کیږي، دا څه مسله کېدای شي؟ دوستانو AK سلمان وایي په واتس اپ کې د وایس میسج بټن کار نه کوي. وایي کله چې چاته وایس میسج لګم نو د وایس میسج بټن کار نه کوي. نو تاسو به سمپل دوستانو د واتس اپ سټینګ ته ولاړ شئ، مایکروفون ته به پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو مایکروفون ته پرمیشن ورکړئ نو د وایس میسج بټن به کار شروع کړي. سمپل به تاسو په واتس اپ باندې داس کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په واتس اپ باندې داس کلیک ونیسئ، ګوره دوستانو په دا کونج کې آی بټن ورکړئ. په دغه آی بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آی بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو د پرمیشنز په نامه یو اپشن پیدا کړئ. په دغه پرمیشنز باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته ګوره په لاله ما مایکروفون ته پرمیشن ورکړی ده، زه راځم دغه بندوم. دغه به تاسو په موبایل کې دغه رقم ډینای. کله چې دغه ډینای ګوره اوس د واتس اپ هغه د وایس میسج بټن چې دا هغه کار نه کوي. ګوره زه رالم اوس که زه چیرې په دې باندې کلیک وکړم ماته دغه اپشن راکوي. نو تاسو به سمپل دوستانو ته ولاړ شئ، مایکروفون ته به پرمیشن ورکړئ. تاسو دغه الاو کړئ. کله چې تاسو دغه الاو کړئ نو ستاسو په موبایل کې به دوستانو د واتس اپ وایس میسج چې ده هغه به کار شروع کړي. او بل پوښتنه بیا عمر خان چې ځکه کړه دا غوي آس کریم فیسبوک پاسورډ را سیر ده د ازما سویم کومنټ د جواب ضرور راکا. دوستانو کچې لتا چې تاسو د فیسبوک د اکاونټ پاسورډ یې وي وس تاسو هغه پاسورډ نه معلوم او په کوم موبایل نمبر تاسو هغه اکاونټ جوړ کړی وي یا په کوم ایمیل اډرس تاسو هغه اکاونټ جوړ کړی وي هغه لتا سره موجوده وي نو بیا تاسو په ډیره اساني سره هغه اکاونټ بیرته ریکور کولای شئ. د لپاره سمپل تاسو فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو فیسبوک خلاص کړئ لاندې ګوره پارګاټن پاسورډ ورته لیکلی ده. په دغه پارګاټن پاسورډ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په پارګاټن پاسورډ باندې کلیک وکړئ نو دلته چې تاسو په هر موبایل نمبر باندې هغه آی ډي جوړه کړې وي هغه موبایل نمبر کې ولیکئ. که چیرې تاسو په موبایل نمبر نه وي جوړه کړې په ایمیل اډرس می جوړه کړې وي لاندې ګوره سرچ بای یور ایمیل اډرس انسټډ په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو هغه ایمیل اډرس ورکړئ. که موبایل نمبر ورکړئ موبایل نمبر ته هغه وریفیکیشن کوډ زی هغه کوډ به کې وي هلته بیا تاسو نوې پاسورډ ورکړئ تاسو به آی ډي خلاص شي. او کوم ایمیل ورکړی و هغه ایمیل ته بیا وریفیکیشن کوډ زی هغه وریفیکیشن کوډ بل دی بعد بیا کې وي نو نوې پاسورډ ورکړئ تاسو ته بیا آی ډي خلاص شي. او بل پوښتنه بیا منیب صدیقی کړه دا غوي آس کریم رور زما په آی ډي تاسو چل وشو د سره څو کړم رور جانه. دوستانو کچې لتاس چم تاسو د فیسبوک اکاونټ دغه رقم لاک سوی وي نو ډیر اسانه ده. ګوره تاسو په سکرین باندې کتلی سي لاندې ګوره د گیټ سٹارټډ ورته لیکلی ده. په دغه گیټ سٹارټډ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په گیټ سٹارټډ باندې کلیک وکړئ نو که چیرې تاسو آی ډي په ایمیل اډرس جوړ کړی وي هغه ایمیل اډرس ته وریفیکیشن کوډ زی هغه کوډ به کې وي یا که چیرې تاسو په موبایل نمبر باندې آی ډي جوړ کړی و نو هغه موبایل نمبر ته وریفیکیشن کوډ زی هغه کوډ کې وي تاسو به آی ډي خلاص شي. خو کله کله بیا ډیټا برت غواړي نو تاسو به د خپل د فیسبوک آی ډي ډیټا برت کې وي تاسو خپل فیسبوک آی ډي ترسونه ډیټا برت ور کړی وو هغه ډیټا برت به کې وي او نیکسټ به کې نو تاسو به تاسو دغه لاک آی ډي خلاص شي. او بل پوښتنه بیا نظام خان کړه دا غوي آس کریم وروره د فیسبوک اکاونټ د ایډ پرنٹ په ځای می خلک پالو کې دا اکاونټ څنګه واړم. دوستانو نظام خان وای زه غواړم چې ما فیسبوک اکاونټ صرف خلک پالو کې هغه د ایډ پرنٹ بٹن زه غواړم چې خپل فیسبوک څخه ختم کما. نو که چیرې دوستانو تاسو غواړئ چې تاسو څوک پرنٹ ریکوست نس درلېږلی خالي پالو کولای شئ نو د لپاره تاسو فیسبوک کې دوه سټینګونه وکړئ. د لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ د اکاونټ سټینګ ته ولاړ شئ. کله تاسو د اکاونټ سټینګ ته ولاړ شئ بیا په پروفایل سټینګ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په پروفایل سټینګز باندې کلیک وکړئ نو ګور په دې کې اول اپشن ده پروفایل پریویسی په دغه
پروفایل پریویسی باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په پروفایل پریویسی باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ. لاندې ګورئ آپشن دا وایي هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ، وایي تا ته د څوک فرینډ ریکویسټ درلیږلی سي. خالي به تاسو په دغه هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه به په ایوری ون ولاړ بیا هر څوک تاسو ته درلیږلی سي. که هغه مثال د تاسو له بل ملګري سره ملګری یي که نه هغه به درلیږلی سي. نو دغه په ایوری ون به ولاړ دغه به سمپل تاسو په فرینډز ودروئ. بیا به بیرته شاته راسي. دلته به بل آپشن پیدا کړئ د پبلیک پوسټس په نامه. په دغه پبلیک پوسټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه ټوله به دوستانو دلته تاسو په پبلیک باندې ودروئ. کله تاسو دغه ټوله په پبلیک باندې ودروئ او دغه سټینګ وکړئ نو ستاسو له فیسبوک څخه به د اډ فرینډ بټن ختم سي. بیا به صرف او صرف خلک تاسو فالو کولی سي. او بل پوښتنه بیا ارمان خان کړې ده. ارمان خان وایي سلام ورور جانا، زه غواړم داسې پوسټ په فیسبوک کې وکړم چې هغه نور خلک هم شیر کړي، خو اوس چې زه کله په فیسبوک کې ویډیو شیر کړم نو خالي لایک او کومنټ ورته کیږي، شیر کیږي نه شیر بټن وي ورسره د جواب په هیله. دوستانو ارمان خان وایي کله زه په فیسبوک کې ویډیو شیر کړم یا پوسټ وکړم نو هغه د ما له پوسټ سره خالي لایک او شیر لایک او کومنټ بټن وي، د شیر بټن نه وي ورسره. نو دوستانو دا د پریویسی له وجې کله تاسو په فیسبوک کې یو پوسټ وکړئ او د هغه پوسټ پریویسی فرینډز وي نو بیا خالي تاسو دوستان هغه پوسټ لایک کولای سي، کومنټ ورته کولای سي او شیرولای سي، نور کسان یې نس کولای. نو تاسو به سمپل پریویسی سره هغه په پبلیک ودروي. بیا به هر څوک تاسو پوسټ تاسو ویډیو ته لایک ورکولای سي، کومنټ ورته کولای سي او شیرولای به سي. نو راځو سټینګ درخوایم دل پر سمپل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ ګوره هر وخت دوستانو دلته تاسو پوسټ کوئ په دغه نیو پوسټ کله تاسو کلیک وکړئ ګوره تر نوم رالاندې دلته یو آپشن ده فلحال ګوره پبلیک ورته لیکلی ده. په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه کلیک وکړئ دغه به ستاسو د په فرینډز ولاړ وي نو دغه به تاسو په پبلیک ودروئ. کله تاسو په دغه په پبلیک باندې ودروئ بیا که تاسو تصویر شیر کړئ، ویډیو شیر کړئ، که هر شی شیر کړئ نو بیا به هر څوک هغه پوسټ ته لایک هم ورکولی سي، کومنټ به هم ورته کولی سي او هغه ویډیو به هم شیرولی سي. او بل پوښتنه بیا نظر ارمانه کړې ده. هغه اسلام وروره زما په واتساپ کې د ملګرو پخواني میسجان دي خو اوس بند دي نه یې غږوي. زه غواړم چې هغه پخواني میسجان بیرته خلاص کړم. هیله کوم د دغه په اړه معلومات راکړه. دوستانو نظر ارماني وایي ما ته په واتساپ کې د ما ملګرو ډېر مخته پخوا میسجان رالیږلي دي، هغه که وایس میسجان که فایلونه خو هغه وایس میسجان فلحال موجوده دي، هغه فایلونه موجوده دي خو اوس زه کله کلیک وکړم هغه ماته نه پلی کېږي نه راغلي. نو دوستانو د دې یوه وجه کېدای سي ګور دوستانو کله چې مې څوک تاسو ته په واتساپ کې وایس میسج درولېږي یو فایل درولېږي نو د هغه بیک اپ فایل څه ده هغه ستاسو د موبایل په سټوریج کې په واتساپ فولډر کې سویږي. نو که چیرې له تاسو په غلطي کې هغه فایلونه ډیلیټ سي هغه د بیک اپ فایلونه د وایس میسجان نو بیا تاسو هغه وایس میسجان نه پلی کوئ. هلته په واتساپ کې تاسو هغه وایس میسجان راړوي هغه فایلونه به راړوي. کله چې تاسو کلیک وکړئ هغه به پلی کېږي نه هلته به تاسو ته ایرر درکړي ځکه هغه بیک اپ فایلونه تاسو ډیلیټ کړلو. نو دې لپاره تاسو په واتساپ کې یو سټینګ وکړئ نو بل وخت بیا چې له تاسو هغه ډیلیټ سي بیا به هم پلی کېږي. تاسو د واتساپ بیک اپ جوړ کړئ. تاسو سمپل ولاړ سئ واتساپ ته د واتساپ سټینګ خلاص کړئ. کله تاسو د واتساپ سټینګ خلاص کړئ په چیټس باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په چیټس باندې کلیک وکړئ لاندې په چیټ بیک اپ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په چیټ بیک اپ باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې ګوګل ډرایو سټینګز په نامه آپشنان دي. صحیح ده. په دې کې دویم آپشن د ګوګل اکاونټ دلته تاسو خپل ګوګل اکاونټ وروښایاست. صحیح ده. دلته تاسو خپل ګوګل اکاونټ وروښایاست او په دغه بیک اپ ټو ګوګل ډرایو کې تاسو دلته دغه ډیلی وروښایاست. کله تاسو دغه ډیلی وروښایاست بیا به هره ورځ واتساپ څخه په خپل تاسو د واتساپ بیک اپ جوړئ. نو بیا کله هغه بعد هر څوک تاسو ته میسجان درولېږي کې هغه فایلونه له تاسو سره ډیلیټ سي یا هغه وایس میسجان له تاسو سره ډیلیټ سي بیا هم پروا نه لري بیا هم بیرته راځي. خو که چیرې تاسو دغه سټینګ نه وي کړی دوستانو او له تاسو هغه فایلونه ډیلیټ سوي هغه میسجان موجوده وي بیا هغه تاسو بیرته نه سي راوړلی. او بل پوښتنه بیا په ځل راځي کړې ده. هغه وایي آس کریم سلام وروره د میمور کارډ نه ډیلیټ شیان څنګه بیرته راځي. دوستانو که چیرې له تاسو سره په میمور کارډ کې ضروري ډیټا پرته وي یا په یوزبي کې ضروري ډیټا پرته وي او اوس له تاسو هغه ډیلیټ سوي وي نو هېڅ مسله نه ده هغه تاسو بیرته په ډېرې اسانۍ سره ریکور کولی سي. خو تاسو به دوستانو کوشش کوئ کله تاسو چې په میمور کارډ کې ډیټا ډیلیټ سي یا په یوزبي کې ډیټا ډیلیټ سي نو تاسو د هغه ریکوري وکړئ. تاسو یو وارې هغه ته نوره ډیټا مه ور اچوئ. نوره ډیټا که مې ور واچوله بیا د هغه ډیټا نه ریکور کېږي. تاسو یو وارې د هغه ریکوري وکړئ. له موږ سره بیخي زیات د ریکوري سافټویرونه راځي په کمپیوټر کې د روکوا په نامه ده د ایزس ډیټا ریکوري په نامه ده. تاسو نومان هم په سکرین باندې کتلی سي. نو تر ټولو زبردست د هغه ایزس ډیټا ریکوري ده. د دغه سافټویر په ذریعه سره تاسو په اسانۍ سره هغه میموري کارډ یا هغه یوزبي بیرته ریکور کولی سي. په هغه کې هر څومره ډیټا له تاسو ډیلیټ سوي هغه تاسو بیرته راوړلی سي.
او بل پوښتنه بیا بلال خان کړی دا غوي آس کرایم ورور د پیج نیم څنګه چینج کو دوستانو د پیج نیم تاسو په ډیره اساني سره چینجولای شئ د لپاره سمپل تاسو پیجز ته ولاړ شئ او دلته به تاسو هغه پیج راوړوي د کوم پیج نوم تاسو چینجوي سمپل به تاسو ګور په هغه پیج باندې کلیک وکړئ کله تاسو په هغه پیج باندې کلیک وکړئ نو ګور دلته د ایډیټ پیج په نامه یو اپشن ده په دغه ایډیټ پیج باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ایډیټ پیج باندې کلیک وکړئ لګور لاندې اخر اپشن د سټینګز په دغه سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې دویم اپشن ده د پیج انفو په نامه په دغه پیج انفو باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په پیج انفو باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې اول اپشن د نیم په دغه نیم باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په نیم باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو په ډیره اساني سره کولای شئ چې خپل پیج نوم مور چینج کړئ او بل پوښتنه بیا اسمت الله خان کړی ده هغه السلام علیکم وروره د فیسبوک آی ډي نمبر څنګه چینج کړو جواب ضرور راکړه دوستانو د فیسبوک د آی ډي نمبر تاسو په ډیره اساني سره چینجولای شئ د لپاره تاسو سمپل په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ بیا سمپل تاسو خپل فیسبوک اکاونټ راوړوي پروفایل به راوړوي کله تاسو خپل پروفایل راوړوي لاندې ګورل ته ایډیټ پروفایل ورته لیکل دی په دغه ایډیټ پروفایل باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ لاندې ولاړ شئ لاندې تاسو په ایډیټ یور اباوت انفو باندې کلیک وکړئ کله تاسو په ایډیټ یور اباوت انفو باندې کلیک وکړئ لبه تاسو لاندې ولاړ شئ لاندې تاسو د کنټیکټ انفو په نامه یو اپشن پیدا کی ګور دا اپشن د کنټیکټ انفو دغه پلاله دغه آی ډي سره دغه ما په جیمیل باندې جوړ کړی دا په ایمیل باندې جوړ کړی دا کچیر تاسو په نمبر باندې جوړ کړی به تاسو نمبر راوړوي ګور څنګه ته ایډیټ ورته لیکل دا په دغه ایډیټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دغه ایډیټ بټن په ذریعہ سره تاسو کولای شئ د خپل فیسبوک آی ډي نمبر ور ایډیټ کړئ کای ایمیل ک نمبر هغه تاسو دلته ور ایډیټ کولای شئ او اخر پوښتنه بیا محمد نور میاخیل کړی ده هغه آس کرایم څنګه کولای شو چې د میسنجر ټلیفون خبرې کول ریکارډ کو دوستانو کچیر تاسو غواړئ په خپل موبایل کې د میسنجر ویډیو کال یا اډیو کال ریکارډ کړئ یا د واتس اپ ویډیو کال یا اډیو کال ریکارډ کړئ نو د لپاره تاسو په خپل موبایل کې ډو ریکارډر انسټال کړئ د ډو ریکارډر په ذریعہ سره تاسو په ډیر اسانۍ سره کولای شئ چې د واتس اپ د میسنجر د هر اپلیکیشن ویډیو کال او اډیو کال په اسانۍ سره ریکارډ کړئ په دې باندې ما ځان ته هم ویډیو جوړ کړی دا څنګه ریکارډ کیږي نو تاسو ما هغه ویډیو هم کتلای شئ نو دوستان دا تاسو کومنټونه او زما جوابونه نو خدای دې وکړي ویډیو مو خوښه شوی وي او ان شاء الله دوستان لدې بعد زه کوشش کوم چې په هفته کې تاسو ته دوه داسې ویډیوګانې جوړوم چې زه په هغه ویډیوګانو کې تاسو د کومنټو جوابونه درکم نو ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه له دغه طریقو څخه فائدہ واخلي او د داس نور خسته ویډیوګان لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوي په نور خسته ویډیوګان کې په دعاګانو کې میاد ساتئ د خدای پامان